کومه لوبې زه هغو زلفو مارانو سره چې نشته دمې د دنیا د پاړوګانو سره کومه لوبې ولې هلکه یاره داسې خفه خفه یې ته دې موسم ته وګوره ولې دنیا کې د خفګان نه علاوه نور پاتې شوي څه دي زما خدای پاکه ته دې سیندونو ته وګوره باران ته وګوره دې ښکلي موسم ته وګوره ما ته هېڅ شی نه ښکاري ما ته دا هر څه عذاب ښکاري ما ته صرف د هغې سترګې مخامخ دي بس لکه دا په دنیا کې صرف دغه یوه سترګې وي چې دا د دنیا خلک دی په دې کې چپ شه داسې راته مه وایې د هغې سترګې په ما ډېرې ګرانې دي داسې به نه دی ما ته په دې 78 کروڑ خلکو کې صرف د هغې سترګې خوږې دي که نه ډاکټر زما د هغې سترګې هغه دي نه حوصله وکړه حوصله وکړه حوصله 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 ډاکټر هغه دی ډاکټر ناست ډاکټر نه دي پرېمې دی دی حوصله 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 ډاکټر صاحب او جی ولې لکه ولې خیر دی دا ډاکټر صاحب دا کس وګورئ تبه ده که بیمار دی که څه چلېدله دا ورېږه دا باران راغی نن زمونږ دا چته پلیک نه دی کومه لوبې د هغې زلفو مارانو سره کومه لوبې زه هغو زلفو مارانو سره چې نشته دمې د دنیا د پاړوګانو سره کومه لوبې دا چل دی ډاکټر صاحب په حساب یې نه راځي چې دې ځوان نه چل شوی تاسو چک دا د څومره وخت نه پته دا چې دا زه اوس راغلم دې په دړه ناست وم بس ناڅاپه پرې نه دی زلفان مارانو سره دا خبرې کولې د مارانو کیسه یې کوله نور خو څه نه دي لیدلي څه د دړه مړه څه الټې ملټې یا څه خبرې شوي هېڅ نه بس اچانکي مې دغه سترګې بس زه پوه شوم د ده مرض چې دی که نه دا مارانو چې چل دی مسلمانو او د زلفو مارانو چې چل دی او خراب کړی دی د ده به اوس علاج داسې کوو که نه اوس به څه کېږي ډاکټر صاحب د داسې علاج دی زما سره دلته د زهر یو ستن ده انټي وینم ورته وایي او هغه چې ده که نه نو هغه یوه ستن چې دی صحتمند سړي ته مونږ لګوو دی خو ډېرو مارانو چې چل دی دلته به مونږ څلور ستنې وو هله زما او دی مو داسې برابري نو زه داسې کوم که نه چې دی به لږ ټیک کې استنو کې والو کې تکلیفه وي خو دا د زلفو مارانو خوړلی سړی دی مسله ده زه تشتې راوړم خو هلته په ګودام کې دي زه ستنې را رسوم او دی به ته ما ته دلته ټینګ کې او ستنې ورته ډایرکټ وو دی به روغ رمټ شي دی به خدای ښه کړي او د زلفو مارانو خوړل دی او د هغې علاج زموږ سره شته اوس سړي ډېر هلکان د زلفو ماران خوري هغې له چې موږ دغه ستن وو روغ رمټ یې وسېږه زه ځم او دا ستن راوړم ټیک ده ډاکټر صاحب ژوند دې ورېږو سړی خو پرېمې ده زه ټیک ټاک یم سړیه دا سړی خو ما پرېږدي لکه دلته مریض و لکه مریض لکه ودرېږئ لکه ستن مې راوړلی د ستنه دا اوسني اشرقان دي د دې دغه بس دغه چلې زده دی د زلفو ماران خو چې د ستنې خبره ورته وکړي بیا یې نه عشق او نه بیا مینه یې بیا داسې تښتي لکه دی